أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیات نمبر 144-145. دا دوانه آیاتونه مبارک هم د غزوه احد متعلق دي چې کله په غزوه احد کې مسلمانانو ته عارضی شکست ملو شو او د نبی علیه السلام د شهادت افواه مشهور شوله، نو دې سره د صحابه او حوصله کمزوري شوي او یقینا چې د نبی علیه السلام دا صدمه برداشت کول د هغې دپاره ګران او مشکل کارو، نو بې اختیاره هغې د جهاد د میدان نه رسته شو او دغه موقع باندې منافقانو هم د موقع نه فایده واخیستله او بعضې صحابو ته وویل چې کله نبی علیه السلام شهید کړی شو نو راځئ واپس خپل یهودیت دین ته، واپس خپل کفر طرف ته راشئ، د کفر او د مرتد کېدلو دعوت یې ورته ورکړو. او سره د دې ټولو خبرو د صحابه کرام ایمان هغه مضبوط ایمان و، په هغې کې الحمدلله هېڅوک د دین نه واپس شوي نه دي. که د جهاد د میدان نه عارضې رسته شوي هم دي، نو هغه د نبي علیه السلام د شهادت د صدمې اثر او د صحابو زخمی کېدل د هغې اثر، ناڅاپه د دشمن د حملې په وجه باندې حالات بدل شوي دي، او چې کله هغې ته پته لګېدلې ده چې نبی علیه السلام شهید شوی نه دی بلکې ژوندی دی، نو واپس د جهاد میدان ته راغلل او کافران یې وتښتول د جهاد د میدان نه. میدان بیا یو ځل الله پاک مؤمنانو ته ورکړ. اوس داسې حالات چې د غزوه احد په موقع باندې راغلل چې د نبی علیه السلام د شهادت خبر مشهور شو، په دې کې الله پاک د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تربیت کو چې یو ځل به یو ورځ به داسې راځي نبی علیه السلام به د دنیا نه رخصتیږي، چې نبی علیه السلام په خپل ژوند کې د دوی تربیت وکړي. نو اثر خو شو او الله پاک دا آیاتونه مبارک په دغه موقع باندې راولېږل چې نبی علیه السلام د الله رسول دی، هغه د پاره مرګ او موت شته دی او الله پاک داسې ذات دی چې د هغه د پاره مرګ نشته دی. او چې کله نبی علیه السلام په خپل مقرره وخت باندې وفات شو
نو بیا هم د هغه صدمه مسلمانانو دپاره برداشت کول ګرانو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې څومره لوی حوصلې والا صحابي دی، د هغه باندې څومره اثر وشو چې هغه توره په لاس کې راواخیستله او اعلان یې وکړو که چا ووایي چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی نو په دې توره باندې به ترې سر قلم کمه. ټول صحابه هغه بېخوده پراته او صدمې نشوه برداشت کولی. په دې کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حوصله هغه ډېره لویه وه چې هغې راپاڅېدل، حضرات صحابه کرام یو ځای ته راجمع کړل او دا خبره یې ورته وکړله: من کان یعبد محمدا صلی الله علیه وسلم فإن محمدا قد مات. چا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو نو تاسو خبر شئ چې هغه وفات شوی دی، بس تاسو اوس عبادت پرېږدئ. ومن کان یعبد الله، او چا چې د الله پاک عبادت کو فإن الله حی لا یموت، نو بېشکه الله پاک ژوندی دی، هغه دپاره مرګ نشته دی. او بیا دا آیاتونه مبارکې صحابو ته تلاوت کړل. نو حضرات صحابه کرامو ته په دې آیاتونو مبارکو سره پوره تسلی ملاو شوه او بعضې صحابو باندې دومره اثر د دې آیاتونو مبارکو وشو چې هغوی فرمایي چې زموږ خیال راغی چې د آیاتونه اوس په دې وخت کې نازل شوي دي. نو ټولو صحابو حوصلې د آیاتونو سره الله پاک مضبوطې کړي دي. نو دا یو تربیتو د غزوه احد په موقع باندې چې د نبی علیه السلام د شهادت او د صدمې کم اثر په صحابو باندې وشو چې بیا کله نبی علیه السلام وفات شو نو هغه شان اثر شوی بیا هم، لیکن سره د ټولو خبرو د آیاتونو مبارکو په وجه باندې هغې ته الله پاک تسلي ورکړله. وما محمد، او نه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مگر د الله رسول دی، الله نه دی. چې چا عبادت کو نو هغه اوس عبادت پرېږدی، او چا چې د الله عبادت کو نو الله پاک ژوندی دی، اوس هم د الله عبادت کوي. قد خلت، یقینا چې تیر شوي دي، من قبله الرسل، مخکې د ده نه ډېر پیغمبران. رسول د رسول جمع ده. نو څنګه چې مخکې پیغمبران تیر شوي دي په هغې کې بعضې پیغمبران په خپل طبعي موت باندې وفات شوي دي او بعضې پیغمبران شهیدان کړي شوي دي، لکه حضرت زکریا علیه السلام شهید شوی دی، حضرت یحیی علیه السلام شهید شوی دی، حضرت شعیب علیه السلام شهید شوی دی، او داسې نور ګڼ شمېر پیغمبران خپلو قومونو شهیدان کړي دي. او زیات انبیاء علیهم السلام په خپل طبعي موت باندې وفات شوي دي. صرف حضرت عیسی علیه السلام الله پاک اسمانون ته ژوندی خېجولی دی، قیامت ته نږدې ځمکې ته به راکوزیږي، اسلامي حکومت او ریاست به قایموي او بیا به هغه په خپل مقرره وخت باندې وفات کیږي. معلومه شوه چې ټولو پیغمبرانو دپاره الله پاک د مرګ قانون مقرر کړی دی. نو حضرات صحابه کرام ته تسلی ورکړله د غزوه احد په موقع باندې چې که چېرې نبی علیه السلام وفات شي په خپله مقرره نیټه باندې یا شهید کړی شي د جهاد په میدان کې، نو تاسو به د جهاد میدان بیا پرېږدئ او تاسو به دین پرېږدئ. افئن مات، که چېرې دی وفات شي په خپل طبعي موت باندې او په خپله نیټه باندې، او قتله یا قتل کړی شي او شهید کړی شي، څنګه چې د غزوه احد په موقع باندې غلط خبر مشهور شو، کافرانو په هغې باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغې انتهایی پریشانو، د پریشانۍ په حالت کې د جهاد د میدان نه رستو شوي دي. انقلبتم، نو تاسو به واپس کیږئ، علی اعقابکم، په خپلو پوندو باندې د جهاد د میدان نه به رستو کیږي یا به د دین نه تاسو رستو کیږي او دین به پرېږدئ. څنګه چې منافقانو ورته دعوت ورکړی و چې تاسو راځئ واپس خپل دین ته، ځکه نبی علیه السلام وفات شو، بس د هغه مشن او مقصد هغه ختم شو، نو مشن او مقصد هغه ختمیږي نه. نو صحابه عارضي طور د جهاد د میدان نه رستو شوي دي. څومره د انسان درجه د الله سره ډیره لویه وي
هغه شان د هغه معمولي کوتاهي هغه لویه شمار کیږي. نو د جهاد د میدان نه رستو کېدل دی تعبیر کړل په دین نه په رستو کېدلو باندې او په دین پرېښودلو باندې چې ستاسو شان ډیر اوچت دی نو تاسو به د خپل شان مناسب کار کوئ او د جهاد د میدان نه او د دین نه به رستو کېږئ نه، دا به پرېږدئ نه. ومن ینقلب او څوک چې واپس وګرځېده د جهاد د میدان نه یا د دین نه واپس شو علی عقبیه په خپلو دواړو پوندو باندې فلن یضر الله نو هرگز به دی نقصان ور نکي الله پاک ته شیئا هیڅ قدر نقصان الله ته نشي ورکولی، نقصان به ځان ته ورکوي. وسیجزی الله الشاکرین او زر دی چې الله پاک به نیکه بدله ورکي شکر گزارو خلقو ته. شکر گزار څوک خلق دي چې هغوی په دین باندې ثابت قدم پاتې کیږي او په هر حال کې که د خوشحالۍ حالت وي او که د غم حالت وي نو د دین سره خپل تعلق مضبوط ساتي. وما کان لنفس او نشته د اختیار د یو کس ان تموته چې دی مړ شي په خپل اختیار باندې، دا چا سره اختیار نشته دی الا باذن الله مگر د الله پاک په حکم سره. نو چې مرګ راځي د الله پاک په حکم به راځي او که نبی علیه السلام وفات کیږي نو د الله په حکم به وفات کیږي. چې کله حکم د الله دی فیصله د الله ده نو هغې ته بیا غاړه ایښودل پکار دي، په هغې باندې راضي کیدل پکار دي. کتابا لیکلی شوې ده مؤجلا یوه نیټه د مرګ د هر چا دپاره، نو چې مقرره نیټه راشي نو هغې باندې به مرګ خامخا راځي، نه د هغې نه مرګ مخکې کیږي د انسان او نه د هغې نه مرګ رستو کیږي. نو د نبي علیه السلام وفات کېدل هغه به هم په خپله مقرره نیټه باندې کیږي. ومن یرد ثواب الدنیا او څوک چې غواړي بدله د دنیا په نیت باندې د دین یو کار کوي چې زما دنیا دې ښه وي نؤته منها نؤته نو موږ به ورکو هغه ته منها دا بدله د دنیا، ځکه چې کوم نیت باندې کوم عمل کړی دی نو هغه نیت او مراد هغه به ورته الله پاک ورکوي. نو څوک چې دنیا دپاره عمل کوي الله پاک به دنیا ورکوي. ومن یرد ثواب الآخرت او څوک چې غواړي بدله د آخرت د ثواب په نیت باندې نیک اعمال کوي نؤته منها نؤته نو موږ به ورکو هغه ته منها بدله د آخرت. وسنجزی الشاکرین او زر دی چې موږ به نیکه بدله ورکو شکر گزارو خلقو ته. وما محمد نه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر د الله رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا چې تیر شوي دي مخکې د هغه نه ډېر پیغمبران. افئن ماته کچری دی وفات شي په خپل مقرره نیټه باندې او قتلا یا قتل کړی شي شهید کړی شي انقلبتم نو تاسو به واپس کیږئ ای مؤمنانو د دین نه او د جهاد د میدان نه علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې. ومن ینقلب او څوک چې واپس شي د دین نه د جهاد د میدان نه علی عقبیه په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله شیئا نو هرگز به نقصان ور نکړي شي الله پاک ته شیئا څه وسیجزی الله الشاکرین او زر دی چې الله پاک به نیکه بدله ورکي شکر گزارو خلقو ته. وما کان لنفس او نشته د اختیار د یو کس ان د دې خبرې تموته چې دی مړ شي په خپل اختیار باندې الا باذن الله مگر د الله پاک په حکم سره به وفات کیږي کتابا چې لیکلی شوې ده مؤجله یوه نیټه د هغه دپاره. ومن یرد ثواب الدنیا او څوک چې غواړي بدله د دنیا نؤته منها نو موږ به ورکو هغه ته بدله د دنیا. ومن یرد ثواب الآخرت څوک چې غواړي بدله د آخرت نؤته منها نو موږ به ورکو هغه ته بدله د آخرت. وسنجزی الشاکرین او زر دی چې موږ به ښه بدله ورکو شکر گزارو خلقو ته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.